د سلام په وړاندې کولو سره پام راګرځوم د نن ورځې تازه مهم او وروستیو خبرونو ته. بهرنیو چارو وزارت ادریس زمان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وټاکل شو. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې ښاغلي غنی نن رسما ادریس زمان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست کړ. ادریس زمان تر دې وړاندې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیالو. زمان تیره ورځ ولسمشر سره کتنه کې ویلو چې دغه وزارت کې به جدي اصلاحات راولي. افغان سوله پاکستان منلی چې طالبان به اوربند کوي. اسلام آباد ته د زلمی خلیلزاد د سفر په اړه ترلاسه شوي جزئیات ښیي چې نوموړی د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان د پوځ له مشر او د استخباراتو له رئیس سره پر دې غږېدلی چې طالبان اوربند ته قانع کړي. پاکستاني لوري هم د امریکا دغه غوښتنه منلې خو په بدل کې مالی امتیازات غواړي. پاکستان کې سوداګرو او هټیوالو کار بندیز اعلان کړ. د پاکستان په کراچۍ، لاهور او یو شمېر نورو ښارونو کې سوداګرو او هټیوالو د حکومت لخوا د مالی لوړولو غبرګون کې کار بندیز کړی دی. پاکستاني رسنۍ وایي دغو ښارونو کې ټول لوی او واړه دوکانونه تړل شوي دي. امریکایي ځواکونو تیره میاشت افغانستان کې تر 1100 ډیر هوایي بریدونه کړي. پینټاګون تازه راپور ښیي چې امریکایي ځواکونو تیره سپټمبر میاشت کې په افغانستان کې د ورځې شاوخوا 40 بریدونه کړي دي. پینټاګون ویلي دي چې په سپټمبر میاشت کې د هوایي حملو شمیر 1113 ته رسیږي. نبیل رحمت الله نبیل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باندې تور لګولی چې په ټاکنو کې 10 سلنه درغلۍ کوونکي باید ونیول شي. د ملي امنیت پخوانی رئیس او ولسمشري ټاکنو ته نومان رحمت الله نبیل وای چې هغه کسان او ټاکنیز ټیمونه چې په ټاکنو کې درغلۍ کړې دي باید محاکمه شي. او د افغانستان لپاره وروستی ښه خبر، کابل کې د لبنیاتو د پروسس د یوې لویې فابریکې د جوړولو چارې پیل شوې. د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت لخوا د کابل د ریشخور په سیمه کې د لبنیاتو پروسس یعنی UHT د یوې لویې فابریکې د جوړولو چارې رسما پیل شوې. دغه فابریکه د 3.3 میلیونو ډالرو په لګښت چې په کې د یادې فابریکې ودانیزې چارې او نور تجهیزات هم شامل دي جوړیږي او ګټې اخیستنې ته به چمتو شي. وروستی خبر هم د سپورټ له ډګر څخه افغان لوبډلې د ویسټنډیز پر وړاندې خپل تمرینات پیل کړل. ملي لوبډلې به د روان زیږدیز کال د نومبر له 8 د سپټمبر تر لومړۍ نیټې پورې په ایکانا لوبغالي کې د ویسټنډیز پر وړاندې لوبې ترسره کړي. ګرانو کتونکو او مینوالو په دې هیله چې د نن ورځې خبرونه مو خوښ شوي وي. که چیرې مو خوښ شوي وي ویډیو د سره لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شیر کړئ. ډېره